نبی خورا کنه خیلی زمان را پارا نه تر نیه کنه جابلا وقت کوآگه دویلو کنه نبی مول گلت تلای لالا چین کن وی قربان ما خو موتا دلوخ ویلو ایچیاوی تما بدل کاتا موکا والله الله جاني بيغامي فيلم كتو پټول فيلم کراته ترا یادې دي نو مړه جاني دا فيلم نوم سو نمک حرام دا خیر د ناوې مور راده مولې باکې لاکې لوري چې کور ته ځو تما تو صبح نه راوړې ته دا میته بالا نه جو پتا دې زمونه کوي پوښي چې لا خوشا اسم خور کیاما مونږ گزاره کاوه څنګه چلې خپای ولې خپای زلمی لاړو ولې د چا په طرف شو د خپلې مور په طرف شو اوهو اورېږه ښځو دې تپوس کوم څنګه چلې او زه ښه ما دا ناوې ولې خفه ده اوهو څوک یې ناوې م خفه ده او مور هم خفه ده اوهو ښه په زندګۍ یې تنګ کي څنګه چلې او زه ښه مور د نو سم خفه ده ښه زه ورته چل ښیم داسې رضا که ظالمه ګورې که مړ شوي که نه د دنیا نه بازاري لاړ شي ښه زه ورته چل ښیم ورځو راځه چې رضا یې کړو اوس خو ته معاف کومه خو په خیر ته اجازه که کوله لاړې بیا به دې معاف کوم هم نو پاتې شوه ته ناوې خبره هغې ته زما اړه نه سپینېږي یو ښه مونږ سیده میا څنګه چلې او زه ښه یم ولې خفه یې مور نه له پخه ده مور ده نه خفه ده اوهو داسې زه یې دله رضا کړم ښه زه راځه ټرای پې کوو صحیح ده مونې خیر لیکه ماما نه زیا ته به غلط کارونه کې څه به تا معاف کومه نزدې دا خو د ستا ته پیله کار نه دی دا نن راواته شو دې خو ما له وړه شین کو مونې خیر لکه یو څه نه کبې نه کوم زه ژوند ته مخې له مې لرې جزا څنګه چلې او زه ښه یم نن ولې خفه یې مور نه له پخه ده مور ده نه خفه ده او ولې ده نه خفه ده ناوې پارک ته بوتلې دی نه یې ویشتلو ښه ناوې دې پارک ته بوتلې دې نه ده بوتلې ښه ناوې نه م تپوس کوو دا خواښې دې ولې خفه دی دا څه چل دی دلمې ته پارک ته بوتلو ته یې نه وه بوتلې ښه ته یې پارک ته بوتلې وایي نه وه بوتلې ښه دا کیسه ده ورېږه ښه د خواښې نه م تپوس کومه دا زلمې وایي مور مې خفه ده دا ولې ته خفه یې نن د جمعې ورځ وه زلمي ناوې پټه ځان سره پارک ته بوتلې وه که نه دی ښه کار کړی زیدې اوس به ګورو ناوې څنګه چلې چا سره راغلي زلمي سره راغلي چېرته راغلي پارک ته او زلمې دې څه کو دا دی او خواښې دې چېرته ده کور کې ده ورېږه ښه اوس زلمي نه م تپوس کوو څنګه چلې او زه ښه یم چېرته راغلې پارک ته چا سره ناوې سره ښه او خواښې دې او مور دې څه شوه کور کې ده او کار نه نه تلې ولې جنې واده ټوټې
ناوې مې راوست ښه د جمعې ورځ به چوټي دې وه ناوې دې راوسته او واغې دا څه کې لوښي ښه لوښي انځي او ولې ناوې څه شوه هغه داسې ځان د دروغو بیمار کړی دننه کمره کې زلمي سره ناسته ده ښه د دروغې ځان بیمار کړی دننه کمره کې زلمي سره ناسته ده مینه بیا به مینه ویل وایي که نه راشئ دا خواښې ظالمه ده راشئ ناوې ظالمه ده که زه ورېږه ښځه د ناوې نه تپوس کومه چې دا څه چل دا ولې خواږې په خپله کار کې تا نه ډېره خفه ده دا نون دا لونه ګول کې نه کوم ما ته ناجوړی ښه ته نور کارونه نه کې ته ناجوړی ورېږه ښه زلمي نه تپوس کوم دا مور دې ووایي دا ناوې را سره کار نه کوي ورته ووایي چې ورشي که نه څوک نه ورځي څوک یې نه ورځي دا ور ویلېږه که نه مړه ګناه ده ښه ورته ووایه ځه وایي ناوې کار له ورشه که نه ناوې کار له ورشه که نه دا ورشه که نه وایي ته ورشه زه نه ورځمه څنګه چلې او زه ښه یم خفه یې که خوشحاله خفه او ولې خفه یې پوزه مې بنده ده پوزه دې بنده ده دا وجې ده څه د وجې ننایي او له خواښې راشه ښه د ناوې او د خواښې د وجې دې پوزه بنده ده لکه چې کور کې جنګ جګړې ډېرې کوي خفه یې که خوشحاله خفه یې دا ولې خفه یې خپلو کې جګړې کوي څوک دوی څوک او ناوې او خواښې ناوې او خواښې خپلو کې جګړې کوي یعنې ستا مور ته ورېږه ناوې نه م تپوس کوم ښه دا به اوس څه کېږي تاسو زلمې وایي دې دواړو خپلو کې جنګ جګړې کوي اوس به څه کېږي دا نون ګول کې دا لونه نه کوم هغه به یې په خپله کوي که نه ښه نور خپله ته کارونه نه کوي به یې خپله کور کې کوي ښه هغه د جبار دی او سحر وقلې پلار دی پوزه یې پلستر شوله او د زخمونو په انبار دی د جوارو ټیکهدار دی او د ارشد خونیاز بن یار دی مونږ پکې څوک نه شماري او دې د فاریو خصم خامار دی چې باډۍ ته یې زه وګورم د 10 میاشتو نار دی خو بیا هم د جوارو ټیکهدار دی او هغه د جبار دی جبار سره مې کار دی د فاریو ټریک مې پکار دی د زخمونو په انبار دی جبار دا ولې یار چا والی جوارو کې چا والی کو ځان خیال ساته که نه یار ته چې د ځان خیال نه ساتې نو موږ سره سم ټینشن وي موږ بیا خفه یو او هغه د جبار دی او زور پسې لیونی شومه زما ورسره پیار دی او هغه د جبار دی ټیکهدار د AKR دی درړه پیتنګ امیر صاحب تا ته پته ده یو کس چې کوم دی که نه دی په باتروم کې سګرټ څکي په باتروم کې ولې سګرټ څکي د هغې دا خیال دی که نه چې په اور کې زور وي هغې اور راکاږي او زور لګوي د ځان نه لګیا مړه زه دا خبره نه منم د ځان نه یم لګیا تجربه وکړه اوس که یو سګرټ په باتروم کې راښکلوږي زه بالکل دا تجربه نه کوم مړه غلی کښېنه په خپله دا تجربه وکړه نو ما خو دا تجربه کوله خو زه ملګري منې کړم ما ماتې زه به تجربه نه کوې ولې ته یې ولې منې کړی هغه وایي تا کې خپل اور شته دی بس تا ته ضرورت نشته داسې مر خېټه خرابوي